په راتلونکي ګروپ کې د افغانستان مقابلې لوبډلې. لا تراوسه د دوهم پړاو لپاره په ټوله کې اووه لوبډلې مشخصې شوي چې له افغانستان سره په ګروپ کې هندوستان، استرالیا او په زیات احتمال چې د بنګلادیش او یا هم نیدرلند لوبډلې دي. افغانستان به د بنګلادیش پر راتګ سره له دوه آسیایي هیوادونو سره مخامخ کیږي چې یو یې هندوستان او بل هم بنګلادیش ده. موږ د افغان لوبډله دغه دوه آسیایي لوبډلو د کلي لوبو ارزونه کړې. لومړی هندوستان. افغان لوبډله په ټوله کې له هندوستان سره 8 ځله مخامخ شوي چې هیڅ ډول هم سره موږ نه یو توانېدلي په یو ځل هم هندوستان ته ماتې ورکړو. 9 ځلې هندوستان او یوه لوبه هم بې نتیجې پای ته رسېدلې. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له هندوستان سره د روان 2024 کال په پیل کې وه چې پکې هندوستان افغان لوبډله وایټ واش یا هم 3-0 مقابل کې لوبډلې وګټله او د افغان لوبډله پرته له کومې بریا څخه هیواد ته ستنه شوه. خو د سیریز په وروستۍ لوبه کې ګلبدین نایب داسې بهترینه توپوهنه وکړه چې افغان لوبډله یې تر بریا ډیره نږدې کړه او تر سوپر اور لوبه ورسېدله چې هلته بیا هم د سوپر اور په ترسره کېدلو سره هندوستان بریالی و. بلخوا بنګالۍ لوبډله. په اسیا کې موږ تر نورو ډیرو لوبډلو له بنګلادیش او سریلانکا سره مخ شوي یو او د دوی په وړاندې موږ ځکه پیاوړي یو چې ډیر ورسره مخامخ شوي یو او لوبې مو ورسره کړي دي. افغانستان په ټوله کې له بنګلادیش سره 11 ځله مخامخ شوی ده چې 6 ځله پکې افغان لوبډله او 15 ځله هم بنګلادیش بریا ته رسېدلی ده. له بنګلادیش سره افغان لوبډلې وروستۍ لوبه په 2023 کال کې کړې وه په کومه کې چې افغان لوبډلې له بنګلادیش څخه د 6 وکټو په توپیر ماته خوړلې وه.